ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. آیا هغوی نلیدل چې نه هغه د هغو د خبرې ځواب ورکوي او نه هغو ته د ګټې او تاوان رسولو څه واک وس لري؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. هارون علیه السلام د موسی علیه السلام لره تګ نه مخکې هغو ته ویلي و چې ای خلکو، تاسې د ده له امله په فتنه کې غورځېدلي یئ، ستاسې رب خو ډېر زیات مهربان دی، نو تاسې زما پیروي وکړئ او زما خبره ومنئ. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. خو هغه ورته وویل چې مونږ خو به د همدغه بندګي کوو تر څو پورې چې موسی علیه السلام بیرته نه وي راستون شوی. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. موسی علیه السلام قوم ته له تور بریښ کولو نه وروسته د هارون لوري ته راوګرځېد او ویې ویل: هارونه، تا چې کله لیدلی و چې دوی ګمراه کیږي، نو څه شي ستا لاس نیولی و چې زما په کړندار عمل ونه کړې؟ آیا تا زما د حکم پر خلاف کار وکړ؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هارون جواب ورکړ: ای زما د مور زویه، زما ګیره منیسه، مه زما د سر ویښتان راکاږه. زه له دې نه وویرېدم چې ته به راشې وبه وایې تا په بني اسرائیلو کې بیلتون راوست او زما د خبرې مراعات یې ونه کړ. قال فما خطبك يا سامري. موسی علیه السلام وویل: ای سامري، ستا څه خبره ده؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. هغه جواب ورکړ: ما هغه څه ولیدل چې د دغو خلکو په نظر را نغلل، نو ما د رسول د پښو له پله نه یو موټی خاوره راپورته کړه او هغه مې د دغې ویلې شوې طلا په منځ کې وغورځوله. زما نفس ما ته همدغسې څه راوښودل. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. موسی علیه السلام وویل: ښه نو ځه، اوس به ته په ټولو ژوند کې همدا نارې وهې چې ما ته لاس مه راوړې او ستا لپاره د حساب کتاب یو وخت ټاکلی دی چې له تا څخه به هیڅ تیر نشي. او ګوره خپل دغه خدای ته چې ته پرې مین شوی وې، موږ به هغه وسوځو او میده میده به یې کړو، په سیند کې به یې واچو. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. ای خلکو، ستاسې خدای خو یوازې یو الله دی چې له هغه پرته کوم بل خدای نشته، په هر څه باندې د هغه علم چارپیر دی. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. ای محمد صلی الله علیه وسلم، په دغه شان مونږ د مخکې تیر شوو حالاتو خبرونه تا ته اورو او مونږ خاص له خپل لوري نه یو ذکر یعنی د نصیحت درس درکړی دی. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. څوک چې له دې نه مخ واړوي هغه به د قیامت په ورځ د ګناه دروند پیټی پورته کړي او دغه راز ټول خلک به د تل لپاره د خپل درانده پیټي په عذاب کې اخته اوسیږي او د قیامت په ورځ به د هغو لپاره د دغه جرم د مسؤلیت پیټی ډیر ربړونکی پیټی وي.
يوم